او نن د دبړکې خندا ګرمې غېږې خوند پیکه دی نن د دبړکې خندا ګرمې غېږې خوند پیکه دی ستا د خورو زلفانو یخ یخ سوري تت تتی مننه نن د دبړکې خندا ګرمې غېږې خوند پیکه دی ستا د خورو زلفانو یخ یخ سوري تت تتی او خود باغیار بلوسه کوي د پښتنو په وطن خود باغیار بلوسه کوي د پښتنو په وطن چې اتفاق نه لري شو کمزوري تت تتی سلامونه نیک هیلې او ډېر زیات احترامات محبتونه او خصاتونه مې ومنئ خپرونه د غزلزار او زه یم غازي نادان قدرمنو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې مونږ د هغه لیکوالانو سره کینو څوک چې د پښتو ژبه او ادب دپاره کار او زیار کوي هغه خلک چې هغه د پښتو ژبه د هغې خدمت د خپل ژوند یوه اهمه حصه ګڼي کار یې کړی زیار یې کړی خو دغه خلک داسې ډېر چاته معلومه نه وي په دې نننۍ خپرونه کې موږ سره یو داسې شخصیت ناستې کوي چې هغه د خپل خیال او فکر حوالې سره یو مستند شخصیت دی ډېر ښه شعر لیکي ډېر ښه فکر لري څومره کار یې کړی دی څومره زیار یې کړی دی هم په دې به سره خبره کوو کلامونه به ترې وو ښاغلی نواز مومند صاحب موږ سره ناستې کوي پېښور په سیمه کې اوسېږي او تعلق یې چې کوم دی نو د مردان د سیمې سره دی نواز مومند صاحب ډېره زیاته مننه کوو چې موږ له وخت راکړو په دې خپله خپرونه کې تارکلی ومینوي بسم الله الرحمن الرحیم غازي نادان ډومبې خو ستاسو هم ډېره مننه کومه چې په دومره لنډ تنګ وخت کې تاسو وخت وباسئ او بیا هغه لیکوالان چې کوم د پښتو ژبې دپاره هڅې کوي ستړي کوي قربانۍ ورکوي هغې له ځان رسوي نو ستاسو ډېره مننه کومه ښه د باد راته اوسئ وروره نواز مومند صاحب مننه ډېره ښه ستاینه تاسو وکړه نواز مومند صاحب د خپلې شاعرۍ باقاعده آغاز کله کړی و کومه وخت چې تاسو ته پته ولګېده چې یاره زه خو یو لیکوال یم دا خو یو داسې سوال دی اکثر مرکو کې دا کېږي خو زه نه پوهېږم چې دا جراثیم د کم وخت نه وجود ته راننوتي دي بهر کې دا شاعر چې دی دا جوړېږي نه دا پیدا کېږي او تقریبا د اتم جماعت کې مې سبق وي او د نن نه تقریبا 22 کاله مخکې خبره ده نو د هغه ټایم کې داسې جراثیم و داسې شعرونه ذهن ته بتله راتله خو داسې نه را سره داسې ماحول و نه را سره داسې ملګري وو خو هغه ټایم کې چې کوم دی تقریبا 22 کاله مخکې د دې شاعرۍ دا خاپیرۍ چې دی نو دا په دې زه پوه شم چې یاره دا ما کې شته دی یو مرثیه مې لومبې لیکلې وه بیا مې یو ملګري ته وښولو نو هغه وایي چې یاره تا کې د شاعرۍ هغه کم ګټس دي هغه تا کې شته دی تقریبا د 22 کالو نه لیکل کومه لګیا یم ټیک ده نواز مومند صاحب د 22 کالو زیار حاصل یې څه دی څومره کار شوی دی څومره زیار هم کړی دی کتاب شته که نشته دغې حوالې سره ډېر ښکلی سوال تاسو وکړو او اکثر زمونږ دا شعرا چې کوم دي دا ټول اکثر غریبانان دي نو کتاب چاپ کول تاسو ته پته ده چې دا یوازې پیسې نه غواړي دا وخت هم غواړي او ورسره کړاو او ستونزې هم مخې ته راځي نو کتابونه خو یو کتاب مې د نظم چاپ ته تیار دی امید لرم چې ډیر زر به چاپ شي نامه مې مولا خوښه کړې وه ژوند او قرار په نوم باندې یو کتاب نظم انشاءالله چې تیار دی یو د نثر کتاب دی مرکې دي زموږ دا کوم چې مشران تلان دي کوم شاعران دي د چا سره چې زما ناستې شوي دي یا ورسره میلاو شوي یو نو ما د ټلیفون د لارې نه یو مرکې سیسټم جوړ کړی و هغې سره ما په ټلیفون به مرکې کولې کانفرنس کې چې په هغې کې ډېر زموږ د معتبر مشران شاعران دي تقریبا 40 پورې مرکې ما کړي دي او هغه یو کتاب هم امید دی چې ډېر زر چاپ شي نو 2 کتابه انشاءالله چې چاپ ته تیار دي ټیک ده دې نه علاوه کومه ټولنې دي چې په هغې کې تاسو نن سبا کښېنئ ټولنې خو چې زما کم ته هغه خبره چې رسایي کېدی شي ممکنه وي نو زه هغې له زه موار یوه ټولنه زه خپله ګڼم ځکه چې دا پښتانه رونه زمونږ دا ملګري چې دي نو دی بغیر څه لالچه چې کوم دی د پښتو ژبې خدمت کوي د مینې او د زړه د مینې چې کوم دی د دې خدمت کوي په موجوده وخت کې چې کوم دی نو زه د پیدا متطهر پښتو ادبي جرګې سینیر نایب صدر یم او د اچینی پښتو ادبي جرګې چې کوم دی نو د هغې سره زه په پریس سیکرټر یم ټیک ده ډېره زیاته مننه خبره تاسو وختي وکړه چې د شعر بلکې زه به دغه تپوس وکړم چې د شعر او د ماحول په خپلو کې څومره تړون دی مطلب تاسو ویل چې یاره ماحول لا ته نو برابر نو آیا دا به موږ ویلی شو چې د شعر دپاره ماحول هم ضروري دی بالکل ډېر ښکلی سوال دی د شعر دپاره ماحول ضروري دی او کمې ستونزې کمې کړمې چې انسان ته راځي او هغه د قلم په ژبه باندې هغه راولي خوندي کي او خپل هغه
کشرانو ته کشر کول چې را روان دی هغوی ته دا ستونزې او دا کړمې مخ د قلم په ژبه را مخې ته کړي دې لپاره ماحول ډېر ضروري دی زده کړه وکړي داسې محفلونو ته لاړ شي په کې تنقیدي اجلاسونه کېږي په هغې کې داسې مشران وي په هغې کې لیکچرې کېږي د املا په حوالې سره زمونږ بدقسمتي دا دی چې زما غوندې شاعر به راشي او 2 4 یا 6 8 یا 10 غزلې به ولیکي بیا به یاره په نثر کار نه دی شوی هغه نظم تی نیمګړی پاتې شي حالانکه ته په نظم ځان پوهې کا چې په غزل د نظم په برخه کې موږ سره د ټولو نه ګران سیز چې دی غزل دی ټولو نه ګران سیز او موږ د ټولو نه لومبې په غزل باندې ورځو په غزل کې چې کوم سلیکل پکار دي د هر شعر ځان لمانه رويستل په غزل کې تغزل په هغه کې چې کم ټیکنیکس دي نو هغه نه ځان نه خبرو ډایرکټ بیا په نثر ورشو دا زمونږ بدقسمتي دی نو د دې لپاره ماحول ډېر ضروری دی چې موږ ټولنو کې ناست یو داسې مشرانو سره کینو ځان ته پوهه کو تنقیدي اجلاسونه کې کینو نو دا ډېر ضروری دی ماحول ورسره ډېر ضروری ټیک ده نواز مومن صاحب داسې یو شخصیت چې هغه تاسو خپل استاد ګڼئ ډېر ښکلی سوال مو کو څومره چې پښتانه لیکوالان دي مشران دي کار زیار یې کړی دی ځان یې کړلو ټول زه استادان ګڼم حالانکه زه په خپل ځان د دې میدان یو طالب علم ګڼم او د استاد په حواله سره خبر وی نو زما مقدر شاه مقدر صاحب چې د جمرود په سیمه باندې ژوند کوي د ناظر شینواری د حمزه بابا د اغي د ټولګي سړی وو د اغي په شاګردانو کې راځي نو مقدر شاه صاحب زه په ډېر فخر کوم 2 کتاب لیکلي دي نو زما استاد غدي تقریبا 12 کال ما داغي شاګردي وکړه بلکې ټولو شاعرانو شاګرد ما خو هغه مې مستقل چې دی هغه سره ناسته ډېره شوې ده نام استاد دی صحیح ده ډېره زیاته مننه پوښتنې ډېرې دي خو ملګري د شعر سره ډېره مینه کوي ښه جي زه وایم چې که وخت سره څه ذهن له څه پوښتنه راله به هم کوو او زه وایم چې کلامونه واورو ډېره زیاته مننه سمه ده انشاءالله تازه غزل به ووایم ارشاد چې کیږي مو ګلونه د زیګر په سر کیږي مو ګلونه د زیګر په سر پخې را لکېږده د پرهر په سر کیږي مو ګلونه د زیګر په سر پخې را لکېږده د پرهر په سر او تش په خوله په وینو باندې سره خلک تش په خوله په وینو باندې سره خلک نه ښکاري خوله د خنجر په سر تش په خوله په وینو باندې سره خلک نخکاری خولې د خنجر په سر او زه چې خپل خپې مزل ته ټینګې کړو زه چې خپل خپې مزل ته ټینګې کړو نه برازي درد مو دا رهبر په سر او زه که د پښتو د غزل پلار لنو زه که د پښتو د غزل پلار لنو سیده لار ورخیږي د خیبر په سر او مننه او بیا به د گفتار د کاڼي کرخوي بیا به د گفتار د کاڼي کرخوي زړه او ژبه یو کړه د منبر په سر بهترین مننه بیا به د گفتار د کاڼي کرخوي زړه او ژبه یو کړه د منبر په سر او ستا بنگلې زما په غره آبادې دي ستا بنگلې زما په غره آبادې دي سرې کرخې راښکه د پېښور په سر مننه او بل شعر دی چې ماته د میوند ملالې یاد کړي ماته د میوند ملالې یاد کړي ته چې کړې ټپه د پورې غر په سر او شعر دی پکې چې زبا په وطن باندې سر شیندم زبا په وطن باندې سر شیندم او تا خو سر بیللې د دلبر په سر مننه او مقصد چې بیا به راله خوب نوازه سره شي بیا به راله خوب نوازه سره شي ته چې رانه ځې د مازدیګر په سر نور بسل بل غزل به درته ووایم چې مطلب ده چې ستا که په سترګو کې شور هغسې دی ستا که په سترګو کې شور هغسې دی زما هم دغلته کور هغسې دی مننه او اغیار خو هر کال ورځ مانځي د مینې اغیار خو هر کال ورځ مانځي د مینې دلته خو مینه پیغور هغسې دی او چاویل ویښته استوروي او که نه چاویل ویښته استوروي او که نه ویل یې او سرتور هغسې دی او شعر دی چې ستاسو د مشر خو وزرې وشوې
ستاسو د مشر ستاسو د مشر خو وزر وشوي زمون خو مشر شمکور هغه سي دی او ګیره دی لویا شوله سپینه شوله ګیره دی لویا شوله سپینه شوله زړه دی سپین نشو تک تور هغه سي دی مننه او ستا دې ستاینې ته حیران دی نواز ستا دې ستاینې ته حیران دی نواز کاواکه شوی دی نور هغه سي دی نظم اورو ډېره زیاته مننه بھائی نظم تاسو وختي ویل چې نظمونو کتاب مې تیار دی نو چې دا کتاب نه نظم نظم دی د هغې عنوان دی قانون ما اورېدلی دی چې ځنګل کې ځان له یو قانون جوړ دی ما اورېدلی دی چې ځنګل کې ځان له یو قانون جوړ دی ځنګل هم ځان له روایات لري کله چې موړ شي همزري نو بیا حمله نه کوي ما اورېدلی دی چې ځنګل کې ځان له یو قانون جوړ دی ځنګل هم ځان له روایات لري کله چې موړ شي همزري نو بیا حمله نه کوي ما اورېدلی دی چې په طوفان کې توتکې ورکه شي د خپلې ځالې فکر مخې ته کړي نو د کارغه په بچو هم خپلې وزرې خورئ ما اورېدلی دی چې په طوفان کې توتکې ورکه شي د خپلې ځالې فکر مخې ته کړي نو د کارغه په بچو هم خپلې وزرې خورئ ما اورېدلی دی چې کله چې یو بچی د خپلې ځالې وغورځېږي ما اورېدلی دی چې کله چې یو بچی د خپلې ځالې وغورځېږي نو ټول ځنګل ویښ شي د خوبه پاسي او په ځنګل کې یو غوغا جوړه شي ما اورېدلی چې سیلاب راشي نو یوه تخته ما رمزرې او چیلې سفر یو ځای کړي د ژوندون په امید ما اورېدلی چې سیلاب راشي نو یوه تخته ما رمزرې او چیلې سفر یو ځای کړي د ژوندون په امید ما اورېدلی دی چې زما د ملک انصاف کوونکو تاسو هم وورئ د خدای د پاره رورولي د خپل وطن راولې د خدای د پاره خوشحالي د خپل وطن راولې ډېر غزل اوري ډېره نن د سپوږمۍ د لاسه واړه ستوري تت دي نن د سپوږمۍ د لاسه واړه ستوري تت دي ما ته په مړاو ګوري تت دي مننه او شعر دی چې او ښکاري چې تا هم د خیالونو نه ویستلی یمه ښکاري چې تا هم د خیالونو نه ویستلی یمه ځکه چې ستا خیالونه نه مې زوري تت دي مننه او نن د بړکې خندا ګرمې غېږې خوند پیکه دی نن د بړکې خندا ګرمې غېږې خوند پیکه دی ستا د خورو زلفانو یخ سوري تت دي مننه نن د بړکې خندا ګرمې غېږې خوند پیکه دی ستا د خورو زلفانو یخ سوري تت دي او خود باغیار بلوسه کوي د پښتنو په وطن خود باغیار بلوسه کوي د پښتنو په وطن چې اتفاق نه لري شو کمزوري تت دي مننه او مقصد چې هغه چې دواړه یو ځای خلکو به موږ ته کتل هغه چې دواړه یو ځای خلکو به موږ ته کتل نواز نن په لوري نه راګوري تت دي یو کلام بل ډېره مننه دا بل غزل مطلب ده چې بے کیفه بے سروره بے خماره زندگی بے کیفه بے سروره بے خماره زندگی د بعض خلکو وی ډیره بیکاره زندگی بے کیفه بے سروره بے خماره زندگی د بعض خلکو وی ډیره بیکاره زندگی هم تا مې زندگی اور تسپارلې د ناسحه هم تا مې زندگی اور تسپارلې د ناسحه هم تا مې دراويستې لانګاره زندگی او یو وختو زما وو په زندګۍ باندې اختیار یو وخت وو زما وو په زندګۍ باندې اختیار اوس وته مې قسم دی له اختیار زندگی مننه او شعر د تاسو ته ډالې وی چې سنت او مستحب فرض واجب چې پکې نه وي سنت او مستحب فرض واجب چې پکې نه وي لدینه چې باغی شي مردار زندگی مننه او دا واخله کلیواله په دعا کې دی اثر دی دا واخله کلیواله په دعا کې دی اثر دی واپس مې در لراوړله لخاره زندگی او شعر دی پکې چې بس خپل زندگی لکه د سوري را پسې ده بس خپل زندگی لکه د سوري را پسې ده ما چرته را پیدا نکړه خوددار زندگی او مننه او ته هله شولې پوهه د پخوږو د زندگی
ته هله شولې پوهه په خوږو د زندګۍ چې شوستا کېدو بند کې گرفتار زندگی مننه زما د زندګۍ جلب یې خیال کې روانو زما د زندګۍ جلب یې خیال کې روانو نواز له خدای ورکړې بې مهاره زندگی زما د زندګۍ جلب یې خیال کې روانو نواز له خدای ورکړې بې مهاره زندگی بې کیفه بې سروره بې خماره زندگی د بعضې خلکو وي ډېره بېکاره زندگی ډېره زیاته مننه نواز صاحب چې موږ لم وخت راکو موږ سره کېناستی په اخره کې زموږ ولس ته څه پیغام لرئ ستاسو هم ډېره مننه کوم چې تاسو یو پیره بیا ستاسو مننه کوم ځکه چې تاسو کمې هڅې کوئ کمې ستړې کوئ کمې قربانۍ ورکوئ د دې پښتو ژبې دپاره د دې پښتون کام دپاره د دې پښتون ولس دپاره تاسو د دونه لرې نه رالی دومره په لنډ تنګ وخت کې مو وخت راوباسو دلته ماله رالی زما غوندې یو کمزوري کس له رالی ستاسو هم ډېره مننه کوم پیغامونه خو هغه خلک ورکوي چې هغه مطلب دا دی چې څوک یې څه ګڼي مونږ خو ځان هېڅ هم نه ګڼو لا په هغه شاګردانو کې چې کوم دی نه هم شمار نه یو بهر کې تاسو د پیغام خبره وکړله پیغام به دا ورکړم چې د خدای دپاره ځان وپېژنې د وخت تقاضا وپېژنې چې د وخت څه تقاضا ده زما د ماشوم دې وخت کې څه غوښتنه ده په دې تعلیمونه وکړې خپل منځ کې مینه او محبت وکړې ځکه چې دا ژوند ډېر زیات کم دی نو باید چې په دې ژوند باندې موږ د دنیا ضرورتونه هم پوره کړو او د آخرت لپاره پکې هم تیاری وکړو ستاسو د راتلو ډېره زیاته مننه قدرمنو نواز مومن صاحب تاسو موږ سره واورېدو د دې د شاعرۍ د دې د ژوند او د فن تاسو خبر شوي یقین مې دی چې دغه برکه بس تاسو د زړونو او ذهنونو په معیار پوره وګرځي آباد او ښاد او بریالي اوسئ